دا د سرکاڼو ولسوالۍ اړوند د سیرې او شامیرکوټ کلي دي چې پکې میشتو ولسونو یې له کلونو راهیسې پاکو او صحي اوبو ته لاسرسی نه درلود. د کونړ کلو بیا رغونې او پراختیا ادارې سره په همغږۍ ریلیف یا د اسلامي هوساینې نړیوالې موسسې د 10.5 میلیونه افغانیو په مالي لګښت شاوخوا 600 کورنیو ته د لمریزې برېښنا په مټ اوبه چمتو کړي. موږ کوشش او عزم دا دی چې کوم ځای اوبه ونه لري یا غډاګونه یې چې هغه کې د اوبو ضرورت دی، زموږ کوشش دی چې هغو ته داسې یو موقع او لارې برابر کړو چې دغه شان شبکې پکې جوړې کړو لکه دا دوه چې جوړې شولې انشاءالله. د دې پروژې اساسي هدف دا و تر څو موږ دغه ولس ته پاک او صحي اوبه برابرې کړو او دلته چې د ناپاکو اوبو نه کم امراضو کچه زیاته وه هغه راټیټه کړو. نو پر روانه آینده کې موږ یو بله پروژه لرو د هیلپ پلس په نوم باندې، په هغې کې موږ 7 د اوبو شبکې لرو چې په 5 ولسوالیو کې به جوړېږي انشاءالله. بل پلو د سرکاڼو ولسوالۍ مسؤلین او د یاد کلو اوسیدونکي وایي پخوا یې د غیر صحي اوبو ګټه پورته کوله، اوس خوښ دي چې په کورونو او حجرو کې د پاکو اوبو اسانتیاوې رامنځته شوې. 600 کورنۍ څه چې بلکې د 1.5 کورنۍ زمونږ د دې کلي دا د صحي اوبو نه برخمنې شولې. د دې نه مخکې زمونږ په کلي کې کویانو خو هغې هم رسیدګي د اوبو په مناسب نه شوه کولی او اوبه هم زیاتره داسې به وي چې کثیفې به وي. دا خو داسې صحي اوبه دي چې 100% کې انشاءالله پاکې دي او غوښتنه هم دا ده چې د همدغه شان او د دې نوع نورې پروژې هغه زمونږ د کلي ته دغه پروژو بیا په معنی دایم شي. دغه دوه پروژو سره د 600 کورنیو هغه د اوبو مشکل چې د کاملا ورسره حل شو او دغه پروژې په تطبیق باندې موږ د حکومت نه او دارنګې د همکارې مؤسسې نه انتهایی د ولس په نمایندګۍ باندې مننه او تشکر کوو. د یادولو ده دا په کونړ کې هغه سیمې دي چې د اسلامي امارت تر بریا وړاندې پکې د ناامنۍ په وجه پرمختیایي چارې نه وې ترسره شوې.